حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل له لویو ګناهونو څخه یوه دا هم ده چې سړی خپل مور و پلار ته شکنځل وکړي. حاضرینو وویل د الله رسوله آیا داسې څوک به هم وي چې خپل مور و پلار ته شکنځل وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو، د دې صورت دا دی چې د بل چا پلار ته شکنځلې وکړي هغه را وګرځي د شکنځل کوونکي پلار ته شکنځلې وکړي، یا د بل چا مور ته شکنځلې وکړي هغه را وګرځي د شکنځل کوونکي مور ته شکنځلې وکړي. د دې حدیث مطلب دا دی هغه څوک چې شکنځلې کوي خو خپل مور یا خپل پلار ته شکنځلې ونه کړي، خو کله چې په بل باندې د شکنځلو کولو ذریعه جوړ شو ځکه نو په خپله له شکنځل کوونکو څخه شمار شو. که د بل چا مور او پلار ته شکنځلې نه وی کړی نو هغه به د ده مور و پلار ته شکنځلې نه کولې، په خپله یې شکنځلې ونه کړې خو په بل یې شکنځلې وکړې. دا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم له لویو ګناهونو څخه شمار کړل. له دې نه اندازه معلومه کړئ څوک چې مور و پلار ته په خپله ژبه سره شکنځلې وکړي ظاهره خبره ده چې د هغو ګناه به تر عامو کبیره ګناهونو څخه زیاته وي. صحابه کرامو رضی الله عنهم ته خپل چاپیریال ته په کتلو سره دا خبره ډیر د تعجب وړ ښکاره شوه چې یو څوک خپل مور و پلار ته شکنځلې وکړي. د دوی د تعجب په لیدلو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د شکنځلو د سبب او ذریعه جوړېدلو صورت بیان که چې په هغې زمانه کې پیښېدل ممکن و، لیکن زموږ په دې زمانه کې داسې خلک شته چې په خپله ژبه سره مور و پلار ته شکنځل کوي او په بدو الفاظو او بدو القابو سره خپل مور و پلار یادوي. د داسې اولاد حال به څه وي؟ یا الله موږ ته توفیق راکړه چې د خپل مور و پلار خدمت وکړو، ځکه په دې کې زموږ کامیابي ده. هغه کسانو چې د خپل مور و پلار ځورولی دي او تل لپاره د هغوی نافرمانی کوي هغه په دنیا کې هم ذلیله او په آخرت کې هم ذلیله، او د دوی اولاد به هم داسې چلند دوی سره کوي څنګه چې دوی خپل مور و پلار سره کړی. او ځینې داسې اولادونه هم شته دی چې هغوی په خپل مور و پلار باندې لعنت وایي، او رسول الله ویلی دی څوک چې په خپل مور و پلار لعنت وایي هغه ملعون دی.